نو دا داسې خاصلت دی عزتمندو چې دا په منافق انسان کې نه جمع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی شریف کې حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خصلتان لا تجمعان فی منافق. الله رسول فرمایي دوه خصلتونه داسې دي ای امته چې هغه په منافق کې نه جمع کېږي. حسن صمت، یو دا چې خوش اخلاقي، چې اخلاق دا په منافق انسان کې نه جمع کېږي. چې خوش اخلاق انسان وي دا به مؤمن وي، دا به د ایمان هغه کامل درجې ته رسېدلی وي. ولا فقه فی الدین، او نه په دین کې فقاهت، په دین کې پوهه الله سبحانه وتعالی ته خوش اخلاق انسان نه ورکوي. داسې انسان چې په هغه کې اخلاق وي او هغه حسن الخلق سره چې کوم دی هغه کامل وي، داسې انسان ته الله سبحانه وتعالی په دین کې پوهه ورکوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دوه خصلتونه دا په منافق کې نه جمع کېږي. او بل یو ناشنا حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف کې دا حدیث دی، وای ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه، چې د قیامت پر ورځ به د مؤمن مسلمان په تل د میزان کې درون څیز چې کوم دی هغه نوي من خلق حسن، مگر حسن خلق خیسته اخلاق چې انسان په دنیا کې چلوي دا به د لپاره د تله په میزان کې وزني څیز، وزندار څیز به د په تله په میزان کې دا وي چې دا به خوش اخلاقي د دنیا کې کړي، به دا به د تله په میزان کې د ټول نه دروند څیز وي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، او نبی علیه السلام وایي وان الله ليبغض، چې الله سبحانه وتعالی نه خوښي او بدې ګڼي او خوښي نه فحش خبرې او بد اخلاقي خبرې، دا چې تبدي خبرې کې بد اخلاقه خبرې کې د الله سبحانه وتعالی عزت نه. نن موږ په سوچو کې موږ مسلمانان څومره چې کوم دی فحش خبرې، پاټو خبرې، بد اخلاقه خبرې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله سبحانه وتعالی دا عمل تاسو نه خوښوي، دا چې تاسو بد اخلاقي خبرې کوئ او فحش او بیهوده خبرې کوئ، یو بل ته کنځلې کوئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله سبحانه وتعالی دا عمل نه قبلوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین هما اخف علی ظهري واثقل فی الميزان، چې ای ابو ذر زه تا ته داسې دوه عملونه ونه ښایم، یو دوه څیزونه تا ته چې په شا یا په ژبه باندې ډېر اسان دي، لیکن د قیامت په ورځ باندې په تل د میزان کې چې کوم دی هغه ډېر ګران دي او ډېر وزندار دي. داسې دوه عملونه زه تا ته ونه ښیم ای ابو ذر. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته ضرور وښایي الله رسول نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یو خصلت دا دی چې طول صمت، ډېره خاموشتیا، دا چې ته همیشه خاموش یې او ستا ژبه چې کوم دی دا خاموشه وي. وحسن الخلق، او دویم نمبر خیسته اخلاق. والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، چې زماني د هغه ذات، زماني په هغه ذات باندې قسم وي د کوم ذات په قبضه کې چې زما ساده چې خلقو د دې دوه عملونو نه علاوه بل هیڅ عمل لري کړی، یعنی بهترین عمل چې کوم دی د دې دوه عملونو علاوه نشته. دا چې طول صمت، دا چې ته ډېره خاموش دی، چې بس همیشه خاموش. او که خبرې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وحسن الخلق، او ښایسته اخلاق، ښایسته خبرې کول، نرمې خبرې کول. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بهترین عمل. ابو ذر رضی الله عنه ته وایي چې داسې دوه عملونه زه تا ته ونه ښایم چې هغه په تله د میزان کې چې کوم دی ډېر زیات درانه دي، ډېر زیات وزندار دي. نو یو طول الصمت، ډېره خاموشتیا، او حسن الخلق او ښایسته اخلاق. نو نبی علیه الصلاة والسلام امت ته دا درس ورکوي چې تاسو کله مسلمانان او مؤمنان یې نو په تاسو په ځان کې اخلاق کوئ، او دا دین اسلام چې کوم دی دا په دې سره کاملېږي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان الله اختار لكم الاسلام دينا فاكرموه بحسن الخلق والسخاء فانه لا يكمل الا بهما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بشک الله سبحانه وتعالی تاسو لپاره چې کوم دی دا دین اسلام دین چې کوم دی تاسو غوړه کړی دی، او تاسو د دې دین اکرام په خوش اخلاقۍ او په سخاوت سره وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، او نبی علیه السلام فرمایي چې د دین تکمیل او د دین مکملتیا په دې دوه خصلتونو باندې ده، بحسن الخلق والسخاء، دا چې تاسو ښایسته اخلاق وچلوئ او سخاوت وکړئ په دین کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې دوه عملونو سره تاسو دین چې کوم دی دین اسلام دا کامل درجې ته رسي، تاسو صحیح مسلمانان جوړېدلی شئ. نو ښایسته اخلاق، ښې خبرې کوئ،
د مشرانو سره د مشرۍ په لحاظ باندې خبرې کول، د کشرانو سره د هغې مزاج موافق خبرې کول، داسې په معاشره کې د نور مسلمانانو سره د هر مسلمان سره د هغه د مزاج موافق خبرې کول دا بهترین عمل دی. او طول الصمت او اوږده خاموشتیا، دا چې خبرو ته ضرورت نه وي او مجلس کې ناست او هر یو کس ټینګیاوي خبرې کوي، بس په دغه وخت کې چې کوم دی ته خاموشه پاتې شي، غلی پاتې شه او غلی کښېنه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا غلی ناست چې کوم دی دا ډېر بهترین عمل په تل د میزان کې ډېر وزندار دی، دا چې ته خاموشه ناست څه کېم نه خو بس خاموشه ناست او خاموشتیا دې اختیار کړې وي. نبي علیه السلام فرمایي دا بهترین عمل او ښایسته اخلاق. نو عزتمندو دا دوه داسې عملونه دي چې په دې سره زما او ستا دین چې کوم دی هغه کمال درجې ته راشي، زما او ستا دین چې کوم دی هغه کاملېږي. او بله دا چې په دې سره زما او ستا زندګي هم هغه اخیسته کېږي او د قیامت په ورځ باندې دا په تله په میزان کې ډېر وزني دي. الله سبحانه وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.